دا سکول د افغان ریفیوجی ایجوکیشن سنټر په نامه یادېږي. دلته استادان او زده کوونکي ټول افغانان دي. په یاد سکول کې هلکان او جینکۍ یو ځای زده کړې کوي او د بیلابیلو ژبو ښوولو ترڅنګ طالب علمانو ته د موسیقۍ درسونه هم ورکول کیږي. ما در اینجا وقتی که بخشای هنری موږ د آرټ په څانګه کې ډېره زړه راښکونکې کارکردګي ښودلې ده او په خصوصي توګه زموږ سندرې ویونکې ډلې پرفارمنس ډېر خوښ کړی شوی دی، خو لا اوس هم د نامعلوم کسانو لخوا موږ ته دړکې راکول کیږي. ما را تهدید کردن. د دې سکول ځانګړتیا دا ده چې دا کال 2021 اگست کې په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته پاکستان ته د کډه شوو افغان زده کوونکو لپاره پرانیستل شوی دی. 18 کلن نیلم نورزاد چې کال 2021 کې پاکستان ته راغلی وایي که څه هم طالبانو په خپل هیواد کې د جنکو په تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي دي، خو دا سکول افغان کډوال زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو ښه موقع په لاس ورکوي. زه اوس د انګریزي ژبه زده کوم او زما تر ټولو لوی مقصد خپل هنرونو ته وده ورکول دي او کوشش کوم چې بل کوم هیواد ته لاړه شم نو نورې زده کړې ترلاسه کړم. 12 کلن اسومه نور په افغانستان کې تر اووم جماعته پورې زده کړې ترلاسه کړې وې چې وروسته په کابل د طالبانو د واک راپدې خوا پاکستان ته کډواله شوه. دا په دې سکول کې د یو مخصوص ګروپ یا ډلې برخواله ده چې اکثر د خپلو هنري زده کړو څرګندونې کوي. سکال ما په یو سندریزه ډله کې شمولیت اختیار کړی دی او تر دې دمه مې لزله د خپل هنري قابلیتونو څرګندونې کړې دي چې پکې د مې په میاشت کې د هزاره ټولنې د کلتوري ورځې د نمانځلو دستوري هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه کال 2021 نه تر اوسه پاکستان ته نږدې 6 لکه نوې افغانان کډوال شوي دي. دا افغانان وایي باید چې داسې نور سکولونه هم پرانیستل شي چې نوې راغلي افغان زده کوونکي د تعلیم محرومه پاتې نشي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.